ستا ورغون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته لتنا ای ګران وطنا. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1401 مریض کال د وږي یا سنبلې میاشتې تر 28 نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 9400 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې 4993 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 1296 مستحقې او 3618 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. 619 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 190 مستحق ګڼل شوي او 409 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شویو 9400 سوالګرو کې بیا 1998 ماشومان دي چې له ډلې یې 916 مستحق 970 حرفوي او 140 بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته پر عیاشۍ سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابرېږي. مستحق سوالګرو ته بیا د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري د نغدي پیسو د ویش لړۍ هم پیل شوې چې تر دې مهاله یې سلګونو کسانو ته دغه مرستې رسیدلې دي. انقلاب ته مو چنار ځوانۍ ورکړې وینې مو په تا څه په مېړانه وراستۍ ورکړې وینې مو په تا څه په مېړانه وراستۍ ورکړې کړو دی وسوا د زخمی تندر ملنا ای ګران وطنا.